الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. داو فضيلة الشيخ صلاح ابن ابراهيم العريفي چې موږ تاسو ته بیان وکړ چې توجیهات اسلامي تعلیمات موږ تاسو ته بیان کړل. الله رب العزت والجلال دې هغې ته اجر ورکړي. د دې نه وروسته زموږ تاسو د دې پروګرام بنیادي او اساسي چې کوم هدف دی هغه ته موږ تاسو رسیږو انشاءالله. او په دې وخت کې موږ تاسو ته فضیلة شیخ دکتور ابو زبیر عبدالسمیع چې هغه د مدینې منورې نه تشریف راوړی سره دې نه چې هغه بیمار هم دی د سختې بیمارۍ سره هغه مخ هم دی لیکن بیا هم زموږ ستاسو دعوت ته لبیک ویلی او د سفر تکلیفونه یې برداشت کړو. الله رب العزت والجلال دې هغه ته اجر عظیم نصیب کړي او الله رب العزت والجلال نه سوال وکړو چې هغه ته صحت کامله ولا نصیب کړي. نو په دې وخت کې موږ فضیلة الشیخ ته خواست کوو چې هغه په خپله موضوع باندې پیل وکړي شروع وکړي. هغه ته زموږ د خوا نه موضوع راکړل شوې د قرآن عظیم شان د نازلېدو مقصد او هدف چې دا قرآن پاک الله رب العزت والجلال را لېږلی د دې څه مقصد دی او د کوم مقصد دپاره الله رب العالمین نازل کړی. شیخ به موږ تاسو ته د قرآن او د سنت په رڼا کې بیان وکړي او موږ تاسو به واورو انشاءالله. اول الله دې په موږ تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي. خو د هغې نه مخکې یو خبر واورو د کوم ورونه چې جولونه یې بند کړي نه جولونه بند کړي یو خو دا خبره. او دویمه دا ده چې اساسي او بنیادي موضوع زموږ او ستاسو همدا ده. دا یو تقریر دی د شیخ صاحب. څه کالې موږ نورو شیخانو ته دعوت نه دی ورکړی د مجبوریت په اساس باندې دا زیات تنګ وو. نو موږ ویلې چې ورونه تنګ نه شي صرف یو بیان هم شیخ ته ورکړی دا ډېر قیمتي بیان دی. د هغه لپاره خو یې دا وکړئ چې جولونه بند کړي. او دویم دا دی ورونو چې موږ تاسو د اخلاص نه کار واخلو په زړه کې اخلاص پیدا کړئ نبت پیدا کړئ. د زیاته موږ تاسو راغلو باران و هغه هم تکلیف هم برداشت کړو دلته راورسېدو دلته ناست دي اوس په کار دی چې د دې وخت نه موږ تاسو استفاده وکړو. او استفاده په څه باندې کېږي اول په دې باندې چې اخلاص راشي موږ تاسو خپل ځانونه الله ته محتاج وګڼو د الله دین ته خپل ځانونه محتاج کو او ښه په توجه او غور سره کینو. په سورة قاف کې الله رب العزت والجلال ډېر لوی نعمتونه بیانوي د دنیا او د آخرت او د قومونو د هلاکتونو ذکر هم کوي ډېر تفصیل کوي. په آخر کې فرمایي ان فی ذلک لذکرى لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. قرآن بیانوي الله رب العزت والجلال فرمایي چې د دې نه پیدا څوک اخلي پیدا ته هغه خلک اخیستلی شي چې د هغې لپاره زړه یي. سوال دا دی چې زړه خو د ټولو خلکو لپاره شته نه جواب دا دی چې ژوندی زړه څه خلک داسې چې د هغې زړونه مړه یي د عزت به هم راغلي لیکن توجه یې نه وي نو د هغې زړه مړ دی. هغه ژوندي زړه چې زړه یې بیدار وي هغه ته به الله رب العالمین پیدا ورکوي. او القى السمع وهو شهید. او دویم صفت دا دی چې غوږ یې ایښی د الله رب العالمین دین ته ډېر توجه سره ډېر حرص او کوشش کوي چې یو خبره د ده نه فوت نه شي ضایع نه شي. او وهو شهید او هغه حاضر القلب. نو په دې باندې که موږ تاسو عمل وکړو انشاءالله د شیخ صاحب د بیان نه موږ تاسو پیدا واخلو او الله به موږ تاسو ته اجر عظیم راکړي. جزاکم الله خیرا.
ويلكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ريرو محترمو سلمانانو ورنو سر کې د الله تعالی رب العالمین شکر ادا کوم چې موږ له د دې توفیق راکړو چې د الله تعالی د احکامو او د الله تعالی د خبرو د اورېدو په خاطر باندې موږ دلته په دې اسلامي مرکز کې راجمع شیو. بیا د دې مرکز د مسؤلینو او په خاصه توګه د شیخ صاحب محمد نعیم د پښتنو د پروګرام مسؤول شکریه ادا کوم چې دا کوشش او زیار وباسي تر څو چې داسې اجتماعات د ورونو د فایدې دپاره جوړوي. الله دې دته هم اجر ورکړي. او بیا ستاسو شکر هم ادا کوم چې په شوق باندې او په ډېره مینه باندې دې مرکز ته د دین د خبرو د اورېدو په خاطر راغلي یاست. د الله نه غواړم چې ما ته توفیق راکړي چې په دې اجتماع کې هغه خبرې وکړم چې هغه هم زما دپاره ګټورې او هم ستاسو دپاره ګټورې وګرځي. ورونو، د قرآن کریم مقصد او مطلبونه د قرآن کریم د نازلېدلو هدف او موخه او د قرآن کریم د نازلېدلو حکمت
دا مونږ په دې یو تقریر کې نشو پوره کولی. له یو خوا نه دا چې زمونږ پویه هم کمه او مغزم دغومره نه دي چې پوره معنا سره د الله تعالی په کلام په هغه مقاصدو د هغې په مطلبونو ورسېږو، او د بلې خوا نه د وخت د کمبود په اساس باندې هم. خو ورونو موږ به کوشش وکړو چې هغه غټې خبرې د الله تعالی د کلام او د خبرو هغه مقصدونه په لنډه توګه باندې بیان کړو. ورونو اول دا خبره باید وپېژنو چې قرآن کریم دا د الله تعالی خبرې دي. دا د الله تعالی خبرې دي. دا د رب العالمین خبرې دي. دا کوم الفاظ او کوم کلمات، کوم حروف چې دا مونږ یې لولو او د دې قرآن کریم موجوده چې په دې دوو وقایاګانو کې لیکل شوی او شروع یې بسم الله الرحمن الرحیم یا الحمد لله رب العالمین او په والناس ختم شوی، دا کلمې او دا حرفونه د الله تعالی خبرې. په دې باندې ورونو ځان پوه کړي. معنا دا چې د الله تعالی په خپله په دې باندې خبرې کړې دي څرنګه چې د الله تعالی د شان سره مناسب. د الله تعالی صفتونه د هغه د شان سره مناسب دي. دا دې څوک نه وایي چې که موږ د الله تعالی دپاره دا خبره ثابته کړو چې الله په دې قرآن باندې خبرې کړې دي، نو دا خو حرفونه دي او دا خو کلمې دي او معاذ الله دا خو بې ژبه غواړي او دا خو غاښونه غواړي او دا خوله غواړي. لکه ځینې باطلې فرقې داسې تېرې شوي دي چې دا خبرې کړې دي. دا دې څوک نه وایي. ولې ورونو په دې باندې ځان پوهېږي؟ ځکه چې موږ د الله تعالی په ذات باندې باور او یقین لرو. آیا موږ ټول په دې باندې ایمان او باور نه لرو چې الله تعالی شته دی؟ آیا موږ ټول په دې باندې باور او یقین نه کوو چې رب العالمین اله العالمین هغه ذات دی چې د هغه عظمت او لویي ته زموږ عقلونه نشي رسېدی؟ دا منو که نه منو؟ نو چې هر کله دا منو نو په دې به هم ایمان او باور ولرو چې د رب العالمین صفتونه هغه صفتونه دي چې هغه د رب العالمین د شان سره مناسب دي. ځکه چې دا د هغه صفتونه دي. لکه مثلا د مثال په توګه چې زموږ مقصد او واضح شي او زموږ په ذهن کې دا خبره پرېوځي او په ساده الفاظو زه تاسو ته دا خبره شرح کړم. د مثال په توګه چې موږ دا منو چې الله تعالی پوهېږي. منو که نه منو؟ موږ دا منو چې الله تعالی زموږ خبرې د بندګانو ویناګانې اوري. موږ دا منو چې الله تعالی د بندګانو عملونه ویني. نو چې هر کله دا د مثال په توګه دا منو چې الله پوهېږي، الله تعالی د بندګانو خبرې اوري، الله تعالی د بندګانو اعمال ویني. خو اوس راته دا ووایه چې مخلوقات یا بندگان را واخلو د دې په صفت کې دا ذکر کیږي که نه کېږي چې ذکر کېږي چې پلانې پوهېږي یا پلانې عالم دی که نه ذکر کېږي؟ زمونږ په صفت کې دا دي چې مونږ خبره اورو که نه. دا زمونږ صفت دی د بنده. الله وایي فجعلناه سمیعا بصیرا. مونږ د انسان اورېدونکی ګرځولی دی، اورېدونکی. مونږ دا منو چې مونږ وینو. نو معاذ الله آیا زمونږ لیدل د الله تعالی د لیدلو غونته کې دي؟ ځان پوه کړئ. زمونږ لیدل د الله تعالی د لیدلو غونته کې دي؟ نه. ولې؟ د الله تعالی لیدل د هغه د شان سره مناسب. زمونږ اورېدل چې مونږ څه اورو هغه د الله تعالی د اورېدلو په شان نه دي. د الله تعالی اورېدل د بندګانو ویناګانې هغه د مخلوق په شان ته نه دي، ځکه هغه د رب العالمین صفت دی.
څرنګه چې د هغه د شان سره مناسب وي. همدارنګ مونږ وایو چې بندګانو کې ځینې بندګان پوهېږي، خو آیا دغه پوهه د الله تعالی د پوهې غونته کې ده؟ نه، بلکې الله تعالی په هر څه باندې عالم دی. الله په پټو ښکاره باندې عالم دی، خو بنده علم محدود دی. د بنده اورېدل محدود دي، د بنده لیدل محدود دي، خو رب العالمین علم پراخه دی. رب العالمین لیدل پراخه دي، هر څه ته شامل دي، او د رب العالمین اوریدل هر څه ته شامل. نو دغسې تاسو په دې باندې نور صفتونه ټول واخلئ چې د الله تعالی صفتونه څرنګه چې د الله د شان سره مناسب، د دې مشابهت به د مخلوق سره نه کوو. العیاذ بالله چې د الله صفت موږ د مخلوق سره مشابه که دا کفر، چې د الله تعالی صفت موږ د مخلوق سره مشابه که دا کفر دی. نو همدارنګ ورونو د الله تعالی خبرې دي، الله تعالی په قرآن کریم باندې خبرې کړې دي، خو د الله د شان سره چې مناسب وي. نو دا قیاس کول چې العیاذ بالله دې نه ژبه لازمېږي او دا لازمېږي، دا قیاس به نه کوو. رب العالمین موږ ته دا واضحه کړې ده چې لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. دا علما وایي چې دا یو قاعده ده د الله تعالی په نومونو، د الله تعالی په معرفت او د الله تعالی په پېژندنه کې یو اساسي قاعده ده. اساسي قاعده ورونو څه شی ده؟ هغه دا ده چې الله تعالی د چا غونته کې نه په ذات کې، نه په صفتونو کې، او نه په افعالو کې، په کارونو کې. د الله تعالی د کار غونته کې څوک کار نشي کولی. د الله تعالی د صفتونو غونته کې د هیڅ چا صفت نشته دی، او د الله تعالی د ذات غونته کې د مخلوق ذات نشته. الله په هیڅ شي کې د مخلوق سره مشابه دی. خو د دې معنا دا نه ده چې الله مشابه نه دی. نو هغه صفتونه چې په هغې کې صرف په لفظ کې شریک وي سره، یعنې اورېدل مثلا او یا لیدل، نو دا به موږ الله ته نه ثابتوو ځکه چې دا مخلوق ته ثابت دي. نه، الله وایي وهو السمیع البصیر، زه اورېدونکی یم او لیدونکی یم. خو د الله تعالی اورېدل او لیدل د مخلوق ته دي. نو معنا دا چې د الله صفت به موږ د الله نه نه نفي کوو. دا به نه وو چې نه الله ته دا صفت ثابت نه دی. ولې که ثابت کړو دا خو بیا مخلوق سره مشابهت راغی. نه، الله وایي چې زما مشابهت نشته، خو کوم صفت چې ما ځان دپاره دی او یا الله پیغمبر ته ښودلی دی هغه به موږ ثابتوو. نو زموږ عقیده په قرآن کریم باره کې دا ده چې دا د الله تعالی کلام دی، د الله خبرې دي. نو دا خبره کول لکه ځینو باطلو ډلو دا کړې ده چې دا معنا ده، یعنی یا جبریل علیه السلام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی معنا وښودله او بیا هغه تعبیر په خپله ژبه باندې وکړه. نه، دا غلط. بلکې موږ به دا عقیده ساتو چې قرآن کریم د الله تعالی خبرې، هغه خبرې دي چې الله تعالی موږ په دې مکلف کړي، او موږ ته الله تعالی په دې باندې د تلاوت کولو باندې په خاصه توګه په مانځه کې موږ مکلف کړي. دیو جن علماء د دین تعبیر کوي المتعبد بتلاوته. قرآن کلام الله المتعبد بتلاوته، د الله خبرې دي، خو موږ په دې مکلف یو. زموږ دپاره د قرآن تلاوت دا عبادت ګرځول شوی، عبادت ګرځول شوی. موږ مکلف یو چې قرآن په مانځه کې ولولو، چې په سر کې سوره فاتحه او نور بیا چې چاته کوم سورت زده فقرأو ما تیسر منه، چې الله وایي چې څومره تاسو ته اسان وي هغه ولولو. نو اولنۍ خبره خو دا ده چې دا عقیده به د مسلمان چې دا د الله خبرې دي، الله پې خبرې کړې دي. جبریل علیه السلام ته ښودلی، او جبریل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښودلی. الله فرمایي وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. دا د رب العالمین د خوا نه رانزل شوی دی، هغه ذات نه چې د دې ټول عالم تربیت، روزنه او پالنه د هغه په لاس کې. نو معنا ده ای بنده سوچ وکړه، فکر وکړه چې دا د چا خبرې دي؟ دا د رب العالمین خبرې دي، هغه ذات خبرې دي چې د دې ټولو مخلوقاتو
چې د هغې حساب موږ ته معلوم نه دی که هغه په دریاب کې او که په وچه کې که هغه بره وي د الله تعالی عظیم مخلوقات لکه ملایکه او فرښتې که هغه بره وي او که په دریاب کې څه مخلوقات دي او که په دې مخ د ځمکه کې څه مخلوقات دي د دې ټولو رب دی دا د هغه ذات کلام دا د هغه ذات خبرې دي د هغه ذات د خوا نه رانازل شي نزل به الروح الامین چا راوړي دي روح الامین راوړي دي جبریل علیه السلام راوړي دي هغه شخصیت الله دا صفت کوي چې الامین امانتدار دی جبریل علیه السلام په دې قرآن راوړلو کې خیانت نه دی کړی د ځان یې پکې کومه خبره نه ده رانیستلې بلکې په پوره امانتدارۍ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوړی دی الله بیا د هغې صفت په بل ځای کې کوي چې ذي قوة عند ذي العرش مکین دا داسې ملایکه او فرښته ده چې د قوت خاونده ده او د الله په وړاندې د عرش د خاوند په وړاندې د الله په وړاندې د لوی مرتبې خاوند دا ملایکه هغې راوړی ده جبريل عليه الصلاة والسلام فشابلي نزل به الروح الأمين على قلبك ستا فزربني في قبل جبريل عليه الصلاة والسلام داد الله خبري چاته راوړي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم ځنې باطل فرقې لکه په شیګانو کې ځنې دا ډله داسې تېره شوې ده هغه ویل عیاذ بالله و جبريل عليه الصلاة والسلام خطا شو وی هغه ته ویلي و چې ته لاړ شه علي رضي الله عنه ته دا خبره قرآن ویسته خو هغه خطا شو محمد صلی الله علیه وسلم ته ویسته نه الله په خپله د دې رد کوي چې نه نزل به الروح الامین على قلبك ستا په زړه باندې قرآن تا ته نازل کړی کله الله تعالی د دې نسبت ملائکه کې ته انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي عرش مکین چې دا هغه وینا د رسول له عزتمند دا معنا نه ده چې وینا د رسول ده یعنې هغې پې خبرې کړي نه معنا دا ده چې دا الله خبرې رسولې خو نسبت یې په دې معنا دی چې دې رسولی دی نو دا اشتباه دې څوک ونه کړي چې په بل ځای کې نسبت جبریل علیه الصلاة والسلام ته شوی دی نو ورونو اول خبره دا ده دویمه خبره ورونو دا ده چې دا د الله کلام چې مونږ وپېژنته ګوره د دې عظمت او لویي باید زموږ په زړونو کې راشي دا قرآن الله مونږ ته نازل کړی زموږ د هدایت دپاره نازل شوی دی ګوره زه تاسو ته دو آیتونه ذکر کوم چې الله تعالی په قرآن کې بیان کړي د دې قرآن عظمت بیان کړی دی الله فرمایي لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله که دا قرآن مونږ نازل کړی وی په غره باندې غر څومره کلک دی چې هغه په بلوزرو باندې وړوکي غر باندې په ورځو پکې سړی مصروف وي او هغه ماتوي الله وایي که دا قرآن کریم مونږ په غره نازل کړی وی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله نو که غر باندې مې دا نازل کړی وی نو تا به لیده چې دا باد ذلیل او خوار وی عاجزه به وی او متصدعا من خشية الله د الله د ویرې نه به ټوټې ټوټې وی د الله د ویرې نه به ټوټې ټوټې خو زموږ زړونه ولې په دې زموږ زړونو کې قرآن کریم ولې تاثیر نه کوي دې وجې نه الله په یهودو چې کله رد کوي په سورت بقره کې نو الله وایي چې ستاسو زړونه کلک شوي دي ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوه ستاسو زړونه کلک شوي دي دا د ګټې غونته کې او یا د ګټې نه هم زیات سخت دي دا د یهودو صفت دی الله چې د یهودو مذمت او بیدي بیانوي موږ ته دا ښیي چې مسلمانه ستا زړه باید کلک نه وي د الله خبره واوري ستا زړه نرم شي چې دغه غر سره د دغو نه کلکوالي نه که الله وایي ما په دې نازل کړی هغه به ټوټې ټوټې شوی نو الله وایي ځینې زړونه داسې دي کالحجاره د ګټې غونته کلک دي او یا د هغې نه په سخت کلک دي نو الله تعالی قرآن د الله تعالی خبرې دا ډېرې عظیمه خبرې بل ځای کې الله وایي ولو ان قرآنا سیرت به الجبال وقطعت به الارض وکلم به الموتى که چېرته قرآن د دې لپاره نازلېدلی چې غرونه پرې هوار شي او یا ځمکه پرې وشړېږي مشرکینو مطالبه کوله چې ته دا د مکې دا غرونه چې دی ای پیغمبره دا څه که دا موږ ته دا پراخه که چې هوار شي او دا ځمکه وشړېږي چې ټول باغونه شي
الله تعالی د هغې جواب را لېږي ولو ان قرآنا سيرت به الجبال که قرآن د دې دپاره وی که چېرته کوم قرآن د دې دپاره نازلېدی چې غرونه پرې هوار شي او قطعت به الارض یا ځمکه په دې باندې وشړېږي ځمکه پرې څرې شي او کلم به الموتى یا په دې باندې مړو سره خبرې وشي نو دا قرآن به وی جواب دا دی لکان هذا القرآن نو هغه به دا قرآن وی که قرآن د دې دپاره وی قرآن د دې دپاره نه دی چې غرونه پرې هوار شي قرآن د دې دپاره نه دی چې ځمکه پرې وشړېږي قرآن د دې دپاره نه دی چې مړو سره پرې خبرې وشي قرآن ژوندو زړونو ته راغلی دی لینذر من کان حیا الله وایي چې په دې قرآن سره زه هغه څوک ویروم چې هغه ژوندی زړی مړ نه وي په دې قرآن سره د دې الله په خبرو سره د انسان زړه ژوندی کېږي انسان ته حیات او ژوند حاصلېږي الله وایي او من کان میتا فاحییناه ایا هغه څوک چې مړ وي فاحییناه نو موږ هغه را ژوندی کړو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس او موږ دغه دپاره داسې رڼا وګرځوو چې په خلکو کې رواني هغه قرآن دی دې باندې د زړه حیات ژوند حاصلي نورونو دا معمولي خبرې نه دي دا د رب العالمین خبرې دي د الله د خوا نه راغلي دي په دنیا کې معمولي که اوس موږ ته څوک چا په موبایل باندې یو رساله راولېږله او چې ته لږ معمولي د مرتبې سړی نو د واره ورخطا یو زر زر به موږ موبایل کولاوو یا به واتساپ ګورو یا به نور څه ګورو چې دې کې څه دي دا د الله کلام دی دا د الله تعالی خبرې دي د دې نه ولې ځان نه خبر ورونو باید د قرآن کریم سره زموږ علاقه جوړه شي قرآن کریم زموږ په زړونو باندې تاثیر وکړي اوس راځم خپلې موضوع ته چې قرآن کریم مقصد څه دی ورونو دا ډېره غټه موضوع ده خو موږ به په دې څو لنډو خبرو کې چې علماو راخلاصه کړې ده هغه کې به راخلاصه د قرآن غټ مقصد ځینې علما تر څه کم 1 لاک ته رسولي 7,009 نوي څه د پاسه 90,000 د قرآن علمونه رسولي دي ځینې د هغوی نه زیات او کم رسولي دي او ځینو د هغې مقصد په 3 ټکو کې خلاصه کړي 3 ټکي په هغې کې غټ ټکي غټ مقصد او غټه خبره دا ده چې قرآن الله د څه لپاره نازل کړی دی توحید د قرآن غټ مقصد څه شی دی توحید د الله یووالی چې د الله تعالی یووالی یعنی الله تعالی افعال او کارونه په قرآن کریم کې خپل کارونه الله ښودلي الله تعالی مونږ ته خپل ځان را پېژندلی دی مونږ الله تعالی په خپل قیاس او ری باندې نشو پېژندلی چې مونږ قیاس وکړو لکه ما تاسو ته مخکې ویل الله په خپله د دې دپاره چې مونږ ته ځان معرفي کړي خپلې خبرې نازل کړي چې زما صفتونه دا دي له الاسماء الحسنى د الله دپاره ښایسته نومونه دي ځکه ښایسته نومونه دي چې دا کوم نومونه کې کومه معنا پرته ده هغه معنا ښایسته ده نو الله تعالی توحید پکې بیان شوی دی توحید د الله افعال او کارونه او د الله تعالی نومونه او صفتونه او بیا دا خبره چې الله دا بیان کړې ده چې زما دا کارونه دي ما دا کړي دي زما دغه مخلوقات دي زما دغه کارونه دي او زه د دغه نومونه او صفتونو خاوند یم نو د عبادت حقدار څوک دی زه د عبادت حقدار څوک دی زه ځکه الله تعالی کارونه دا د الله تعالی د کمال نه دي د پوروالي نه دي الله پوره دی په نومونو او په صفتونو کې الله عظیم ذات دی نو د پوروالي نه دا ده چې پوره کارونه کوي د پوروالي نظام پوه کوي د الله تعالی پوره دی په صفتونو کې نو چې پوره دی د پوروالي نه دا ده چې پوره کارونه الله کوي د مخلوق او د الله یو فرق په دې کې دی مخلوق یو کار کوي د دې دپاره چې څه شی شي ځان پې پوره کړي لږ شانتي ځان پې اوچت کړي نه الله تعالی په خپله پوره دی نو چې کوم کار د الله تعالی کړی دی هغه په خپله کمال دی هغه په خپله کمال دی نو الله تعالی په قرآن کریم کې توحید چې دغه موږ تعبیر په توحید سره کوو او توحید هم شرعي کلمه ده ورونو په حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم یا دا ماده یا دا لفظ ذکر دی دا توحید لفظ ذکر دی په یو حدیث کې او یا ماده هم ذکر ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا فرمایي چې بندگان د دې لپاره په دې مامور شوي دي چې ان یوحدوا الله چې د الله تعالی یو وګڼي
کله چې معاذ رضی الله تعالی عنه یمن ته لېږه نو ورته وویله چې انک تأتي قوما من اهل الكتاب، ته به داسې خلکو ته ورځې چې هغه به کتاب خاوندان یهود و نصارا به نو فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادة ان لا اله الا الله. یو الفاظو کې دا دي چې اولنۍ خبره چې ته دوی ته کې هغه به دا وي چې د عبادت حقدار د الله نه علاوه نشته دی، ځکه چې الله د پوره صفتونو او د پوره کارونو خاوند دی. او ځینې روایتونو کې راځي اله ان یوحدوا الله، دې ته به دعوت کوي چې الله یو وګڼي، دې ته توحید. نو توحید ور الله تعالی کارونه کوي. یو صورت راخلو نو ډېر وخت پې تېرېږي. مثال په توګه زه به ته لنډ لنډ ووایم. موږ مثلا دا یو صورت راواخلو، هر صورت چې د قرآن خاص کر هغه صورتونه چې هغه مکي صورتونه، یعنی هغه صورتونه چې د هجرت د مخکې نازل شوي دي، الله تعالی اکثر په هغې کې خپل توحید بیان کړی دی، خلقو ته خپل ځان پېژندلی دی چې زما دا کارونه دي، دغه مې صفتونه دي. د مثال په توګه موږ به دا یو سوره نبا راواخلو، دا 30مه سپاره راواخلو. الله تعالی په دې کې څه وایي؟ الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا، آیا موږ ځمکه فرش نه ده ګرځولې، غرونه میخونه ګرځولې، وخلقناکم ازواجا، موږ تاسو جوړه جوړه پیدا کړی ستی، وجعلنا نومکم سباتا، او ستاسو خوب ما تاسو لپاره آرام ګرځولی دی، وجعلنا الليل لباسا، او شپه ما ستاسو لپاره پرده ګرځولې ده، وجعلنا النهار معاشا، او ورځ مې ستاسو لپاره زندګۍ سبب ګرځولی دی. متوجه شئ. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، او ستاسو د پاسه موږ اووه اسمانونه جوړ کړي دي. اوس الله چې دا ذکر کوي دا ټول شی دي، الله تعالی خپل صفت کارونه ذکر کوي چې شپه مې ته آرام ګرځول، لباس ګرځول، دلته لباس وي. په بل ځای کې وایي چې وجعلنا الليل سکنا، شپه کې الله دوه صفتونه ګرځولي، یو دا چې پرده ده، سړی په پرده کېږي، او بل دا چې آرام الله ګرځولی دی. الله وایي دا چا ګرځولی ده؟ ما ګرځولی ده، زما کار. ځمکه الله وایي ما تا ته فرش ګرځولی ده. په سوره بقره کې هم دغه مقصد وایي چې الله وایي چې ما ځمکه شی ګرځولې ده، تاسو لپاره فرش ګرځولی. دلته هم دا وایي چې په سوره نبا کې چې بهذا الفرش، او الله وایي وجعلنا النهار معاشا، او موږ ورځ د زندګۍ دپاره ګرځولې ده. دا مقصد الله په قرآن کې ځای په ځای تکرار کړی دی. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله هغه ذات دی چې تاسو دپاره شپه ګرځولې دې دپاره چې تاسو پکې ارام وکړئ، او ورځ یې رڼا ګرځولې ده د څه دپاره چې معیشت او زندګي پکې وکړئ. الله وایي چې بره وګوره، بره وګوره، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، موږ د پاسه له تاسو نه اووه اسمانونه مضبوط ګرځولي دي. وجعلنا سراجا وهاجا، او موږ ګرځولې ده په دې کې هغه ډیوه ښکاره او بلېدونکې سپوږمۍ یا لمر. نو دا الله تعالی خپل افعال دقسې ځای په ځای تکراروي. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، الله وایي زه هغه وریځونه چې هغه نه جوړ شوي دي په هغې کې هغه اوبه پرتې دي، هغې نه چې را نازلوم ماء ثجاجا، هغه اوبو ته نازلوم چې هغه بهیږي. دا څوک کوي؟ نو د انسان الله تعالی خپل کارونه ښیي، دا خپل دلایل ښیي چې ته سوچ وکړه، ځمکه کې سوچ وکړه، په دې وخت کې سوچ وکړه چې دا شپه او ورځ ده، چې دا چا پیدا کړي او څرنګه مې پیدا کړي، د څه مقصد دپاره مې پیدا کړي دي، او بیا بره وګوره چې بره ملا اووه اسمانونه ګرځولي دي، په دې کې مې سپوږمۍ ګرځولې ده، په دې کې مې لمر ګرځولی، او دا د اسمان نه باران، د دې وریځو نه باران څوک کوي؟ او د څه دپاره؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، د دې لپاره چې هغه دانې او غلې او هغه شینکي او بوټي په هغې باندې راوباسم، باغونه ګڼ ګڼ راوباسم په دې باندې. نو دا مقصد الله په قرآن کې ځای په ځای تکرار کړی، لکه په سوره بقره کې دا وایي چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ای خلکو عبادت د خپل رب وکړئ. ما تاسو ته مخکې ویلو الله خپل ځان ښیي، خپل کارونه ښیي، د څه دپاره؟ د دې لپاره چې زه د دغه کارونو خاوند یم، نو زه عبادت زما وکړه، خپل زړه په بل چا پسې مه تړه، مه په بابا پسې، نه په پیغمبر پسې، نه په ولی پسې، نه په بزرګ پسې، نه، عبادت زما حقدار حق دی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم، یا خلقو عبادت وکړئ ستاسو د رب هغه ذات چې تاسو پیدا کړي ستاسو، تاسو نه مخکې امتونه پیدا کړي دي لپاره چې تاسو تقوا وکړئ، ځان د ګناهونو وساتئ. بیا وایي الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنا، هغه ذات چې ستاسو لپاره ځمکه فرش ګرځولې ده، اسمان یې چت ګرځولی دی.
وانزل من السماء ماء او اسمان نو بنازل کړی دي فاخرج به من الثمرات رزقا لكم نو مختلف حاصلات زمکی اغیره استری دي صدقه پر روزي برا وګوره دا الله مخلوق دی لاندې وګوره دا الله مخلوق دی دا وخت وګوره شپه ورځ الله پیدا کړی دا الله مخلوق دی دا چې ته خورې دا څه شی دی دا الله مخلوق دی نو عبادت ته چاو رب دې څوک دی اعبدوا ربکم دې ته توحید عبادت د خپل رب وکړي ځکه چې دا کارونه ما کړي دي دا چا پر چې ته زړه تړې ته پیغمبر ته چغې ووې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په امت او په ټولو انبیاو کې بهتر دی خو لیکن دا حق د هغه نه دی چې موږ هغه ته چغې ووو چې یا رسول الله راورسېږي او یا محمد نه ولې الله تعالی چې کوم کارونه کړي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي کولی هغه پخپله بشر دی پخپله انسان دی عاجز دی د وجې نه بیماري پرې راتله مرستې پرې راتله مرض کېده انساني حاجت هغه الله هغه کې ګرځولی و نو څرنګه موږ یو مخلوق ته سره د دې نه چې الله ورته لویه مرتبه ورکړې ده هغې موږ عبادت وکړو نو چې دا مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه ده حاصله نو بل بزرګ او بل ولی او یا مړي ته چې په قبر کې پروت یو خاورې پرې پاسه پرتي نو هغې ته به دا مرتبه حاصلوي موږ به ورځو د هغې ته به چغې وو موږ به ورځو د هغې نه به طواف کوو موږ به ورځو هغې ته به نظرانې او مرختې پېښ کوو نو قرآن لوی مقصد توحید دی د الله یووالی خلکو ته بیان کړی دی مختلف قوانونه یې ذکر کړي دي چې ما تاسو وویله چې موږ چې یو صورت راخلو موږ هغه ختمولی نه شو د مثال په توګه دا ما تاسو ذکر کړي نمونه د ورونو باید توحید د الله یووالی موږ وپېژنو قرآن کریم د دې دپاره راغلی د دې وجې نه الله تعالی چې کله په سورې نحل کې د قرآن ذکر کوي یا په سورت ابراهیم په سر کې د قرآن ذکر کوي سورة نحل کې الله وی اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون الله تسبل صفت ذکر کوي الله غزات ته چې ملائکې نازلوي په وحي سره په خپل کار بالروح بجبريل عليه السلام من أمره د خپل حکمنا على من يشاء من عباده بندگانو کې چې په چا باندې الله تعالی الله وغواړي په بندگانو کې چې الله څوک غوره کړي یعنې د رسالت دپاره او څه وایي خلکو ته یعنې واحد څه دپاره ده چې په دې وحي کې یو قرآن کریم دی نو غټ مقصد څه شی دی ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون د دې نه ویروه چې د عبادت حقدار د ما نه علاوه څوک نشته دی نو ما نه ویرېږئ دا د قرآن څه شی دی مقصد دا د وحي غټ مقصد دی دې وجې نه الله په قرآن کریم کې د انبیاء علیهم الصلاة والسلام او د رسولانو دعوت بیانوي وما ارسلنا من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاتقوه الا انا فاتقون ما هیڅ پیغمبر نه دی لېږلی مګر دا وحي مو ته کړې ده چې زما نه عبادت حقدار بل څوک نشته دی نو فاعبدون وما ارسلنا من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون فاتقون ما هیڅ رسول نه دی لېږلی مګر دا وحي به ته کړی چې د ما نه علاوه د عبادت حقدار نشته د ما نه ویرېږئ فتقون هیڅ پیغمبر بل ځای کې الله وایي ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هر امت کې رسول لېږلی دی چې رسول څه خبره کړې ده چې عبادت د الله وکړئ او ځان د باطل معبود د عبادت نه وساتئ نو توحید هغه مقصد دی چې الله د دې دپاره رسولان رالېږلي توحید هغه مقصد دی چې الله د دې دپاره کتابونه را لېږلي دي ينزل الملائکة بالروح من امره على من یشاء من عباده دا وړه خبره نه ده قرآن په توحید باندې غټ مقصد توحید د الله یووالی چې د خلقو زړونو تعلق د خلقو اعمال او کړنه وړنه او د هغوی هغه کارونه چې الله چې ځان پرې نږدې کوي الله ته هغه صرف یوازې د الله لپاره دا د توحید معنا ده یوازې الله لپاره الله تعالی دغه توحید په مختلفو اسلوبونو په مختلفو تعبیراتو الله توحید ځای په ځای بیان کړی دی د دې دپاره د انبیاو قصې واقعات او د هغوی د قومونو واقعات دی ذکر کړي د نوح علیه الصلاة والسلام نه مخکې شرک نه و چې کله د نوح علیه الصلاة والسلام نه وروسته شرک شروع شو د نوح علیه الصلاة والسلام دعوت
بنیادی دعوت اساسا پدیو چې ان اعبد الله. الله وی چې ما نوح علیه السلام لګلو وقد ارسلنا نوحا الى قومه والقوم تبلغ دی ویل ان اعبد الله ما لكم من اله غیره. د الله عبادت کوي ساسو پر د الله نه علاوه څوک معبود بر حق نشته دی. همدارنګ هود علیه السلام دعوت الله تفسیر بیانوي هغه هم دا وایي چې ان اعبد الله ما لكم من اله غیره. همدارنګ شعیب علیه السلام تحت تفسیری دعوت الله بیانوي هغه هم وایي چې ان اعبد الله ما لكم من اله غیره یوازې الله عبادت کوي. همدارنګ صالح علیه السلام دعوت بیانوي ان اعبد الله ما لكم من اله غیره. ابراهيم عليه السلام وابراهيم اذ قال لقومه اتقوا الله واعبدوا. ابراهيم عليه السلام دعوتهم داو چې عبادت الله وکړي د الله نه. همدارنګ د ټول انبیاء یوسف علیه السلام چې کله په جیل کې دی په زندان کې دی هغه اولنۍ خبره چې کله دوه جیلان راځي ورته چې موږ ته د خوب تعبیر وکړو هغه ورته توحید مسله وربیان او ورته ویل الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه. حکم او فیصله نه دا مگر د الله د الله حکم کړی چې عبادت مکوئ مگر تاسو یوازې د الله. هر پیغمبر چې واخلي د هغې د دعوت مقصد هم دا و. قرآن کریم هم دغه مقصد ځای په ځای تکرار کړی دی کله په یو شکل کله بل شکل. د دې خلاف د توحید خلاف ضد هغه څه شی دی؟ شرک دی. نو توحید معنا خلاصه دا شوه چې سړی په دې اقرار وکړي چې د الله تعالی کوم کارونه کړي دي پیدایش د الله دی رزق د الله ورکوي تدبیر الله کوي باچایي د الله لاس کې ده په دې باندې اقرار وکړي. دا غټې خبرې د الله افعال د الله کارونه په دې درې خبرو کې خلاصه کېږي چې پیدا کړی مخلوق الله دی اختیار یې د الله په لاس کې دی او تدبیري الله کوي. دا په دې کې خلاصه کېږي. پیدا کړی الله دی مخلوق تدبیر پکې څوک کوي؟ الله. ژوند مرګ په څوک راولي؟ الله. ګټ او ضرر ته څوک رسوي؟ الله. او اختیار د هغه په لاس کې دی او تدبیر د دې عالم څوک کوي؟ نه د هغه د اختیار نه وتی شي او نه د هغه د تدبیر نه وتی شي او نه شوی ورته شته کړي. دا یې کارونه شو. په دې اقرار کول او په دې اقرار کول چې ښه نومونه او ښه صفتونه الله د ښه نومونو او صفتونو خاوند دی. قرآن او هغه قرآن کریم دا الله په خپل کلام کې چې کوم صفتونه ذکر کړي هغه به موږ منو. الله کوم نومونه ذکر کړي هغه به موږ منو. دا څه شی دا د منلو سره تعلق لري اقرار عقیدې سره تعلق لري. او بل عمل دی چې هر کله الله د دومره ښه کارونو خاوند دی او د دومره نومونو او ښه صفتونو خاوند دی نو عبادت موږ چاته کوو؟ خاص الله ته. نو عبادت خاص الله ته که هغه د وینا سره تعلق لري یعنې ژبې لکه وینا کې الله دپاره که هغه عمل سره تعلق لري مونځ دی روژه ده زکات دی حج دی دا ټول چې کوم بدن پکې مصرفېږي هغه د چا دپاره؟ الله دپاره به خاص کوو. د زړه سره تعلق لري توکل او اعتماد به دې په چای؟ په الله. ویره په هغه کارونو کې چې الله نه علاوه پرې څوک قادر په څه شي نه وي هغه به د الله نه وي. دا به نه وي چې په ما باندې که چېرته د پلاني زیارت ته ما چې کوم دی بوټی مې دغه کوش کوو یا مې پلانې وکړو نو تا به د شپې وایي کټ چپه کوي نه. دا ویره شرک دی. دا ویره دا د زړه عبادت دی. دا به د الله نه علاوه بل چاته نه کوې. محبت هغه محبت چې تعظیم پکې ذلت او خواري پکې تعظیم پکې هغه یوازې الله ته پکار دا عبادت د زړه دی. محبت د عبادت د زړه دی. ویره عبادت د زړه دی. امید په هغه کارونو کې چې د الله نه علاوه پرې څوک قادر نه دی هغه به د چا نه کوې؟ یو الله. ستا بیماري به څوک جوړوي؟ الله به جوړوي. ته په مشکل در باندې راغې دا به څوک لرې کوي؟ الله به لرې کوي. دې ته توحید توکل او اعتماد او پروسه به دي په الله باندې. خو ورونو د دې معنا نه ده د توکل معنا خلک غلطه کوي چې اسباب به نه استعمالوم. نه تا سره کرای نشته دی او ته روی زه مکې ته روان یم. نه کرای به پیدا کړې ګاډي کې وسورېږي خو توکل په الله کې. نو توکل معنا دا ده چې اسباب به استعمالوي خو دا عقیده به نه ساتي چې دا سبب تاثیر کوي. نه که سبب کې الله تاثیر وانه چي سبب نه دی. دغه ورو ابراهیم علیه السلام چې کله ورته کافر وارته الله ورته ویل چې کونی بردر وسلامه یخ شه او د دې لپاره سلامتۍ سبب کړه. ورنه الله هغه ماده د سوځولو ختمه کړه. که الله یو سبب ونه ګرځي هغه سبب نه دی خو سبب باندې موږ ماموره کړي. باران سبب د چینکو د زرغونولو بوټو زرغونولو دپاره سبب ګرځولی دی. اوبې د دې سبب ګرځولی چې ځان موږ اتنده پرې ماته کړو. جامې د دې سبب ګرځولی چې موږ په ځان پټ کړو حیا او پرده او یا د یخنۍ او ګرمۍ کې استعمال کړو. داسې هر اسباب دي. اسباب به استعمالوو لیکن توکل او اعتماد به چا کوو؟ په الله کوو. همدارنګ نظر دی مالی عبادت دی. نظر منی
اول خدای چې نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د بخیل نوزي مسلمان عبادت او د مسلمان صدقه او خیرات دا باید په مصیبت پر تړل نه کما مصیبت نه اخلاص شو زب نظر کوم نه او که به دې ومکه نو چا په نامه باندې د الله په نامه باندې نو ته به نظرانه به ته نه وړې چې قبرونو کې کېږدي هلته او چې کوم د پیسې وړې او ته د قبر د پاسه کېږدي که دا دې وکړو دا شرک دی د الله حق تا واخیسته بل چا له دې ورکړه نظر عبادت دی استغاثه او فریاد چغه دا عبادت دی دا به یوازې الله ته کوي هر یو باندې قرآن په دې ذریعې ذکر کړی دی توحید به کوي فلا تخافوهم کافران نه ویرېږئ وخافوني ما نه ویرېږئ فلا تخشوهم تاسو دې نه ویرېږئ واخشوني ما نه ویرېږئ په محبت کې وایي والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنانو محبت د الله سره زیات دی د مؤمن کې وایي چې د الله د انبیاو صفت بیانوي چې دوی به کار یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا انبیاو به په نیکۍ کې یو د بل نه منډېوالی کوو تلوار به کوو په نیکۍ کارونو کې او موږ ته به چغې والې د وجې د رغبت نه د الله په دغه کې ثواب کې امید د چا نه ساته د الله نه ورهبا او ویره د چا نه کول انبیاو د الله نه انبیاو حالت دا و چې هغوی د الله نه ویرېدل امید د الله نه کوو الله وی وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین په الله باندې توکل وکړئ که تاسو مؤمنان یاستئ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم که نفقه کوئ او که نظر کوئ الله پوهېږي معنا دا چې د الله لپاره کوئ یوفون بالنذر الله وایي چې پر نذر پر ولا غټ غټ عقوبتونه درته وایم د شرک ولې قبیح دی چې یو دا چې الله د شرک بخنه په غیر د توبې نه نو د قرآن یو مقصد غټ دا دی چې خلکو ته شرک معرفي کړي ان الله لا یغفر ان یشرک به الله د دې بخنه نه کوي چې د الله سره شرک وکړي ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء د دې نه ښکته ګناهونه که هر څومره غټ دي زنا ده شراب دي غلا ده دا ټول که الله وغواړي بخنه کوي د بنده حق دی هغه الله تعالی په بله طریقه باندې د هغې بدلا ورکوي د هغې کې تفصیل دی نو یو د شرک عقوبت خطرناک دغه دی
چې الله په د توبې نه چې څوک دغه کار کوي باباګانو لذي پیر بابا لذي او یا لوی ځان ته چغي وایي یا بل ته که دا عمل کوي هغې ته به رس راشو او دا د دغې نه توبه ونه باسي هم نو د دې عمل نه کوي هغه دویم دغه دی اول دا دی چې بخښنه ورته نه کړي تر څو چې توبه ونه باسي تر څو چې توبه ونه باسي بخښنه ورته نه کړي دویم دا چې جنت په ده باندې حرام دی همیشه به په پور کې پروت دي وقال المسيح یا بني اسرائیل اعبدوا الله الله د عیسی علیه السلام دعوت پیلوي چې د بني اسرائیل اعبدوا الله د الله عبادت وکړي انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه چې کله الله ته مغفرت نه کوي نو چې شرک د الله سره وکړو جنت در باندې حرام دی دا وړه خبره درېم غټ عقوبت چې قرآن ذکر کړی دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اے پیغمبره بالفرض که ته شرک وکړي مراد دا دی مراد امت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرک نه پاک دی دې لپاره هغه چې خلکو ته توحید بیان کړي د شرک نه خلک بنه کړي نو الله تعالی ورته خطاب کوي د شرک قباحت بیانوي ورته لئن اشركت ليحبطن عملك که شرک تا بالفرض وکړه د الله سره ستا عمل برباد دی نو معنا مونځ دې وکړه قبلېږي نه حج دې وکړه قبلېږي نه روژه دې ونیوله قبلېږي نه صدقې او خیراتونه دې وکړل قبلېږي نه دا وړه خبره ده ځینې خلک وایي دا د دې بعضو خلکو د وابیانو بل کار نشته په غیر د توحید دی وروره د دې دپاره انبیا راغلي دي دا جهاد هم د دې دپاره ډېر خلک وایي چې موږ جهاد کوو توحید نه پېژني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله زه په دې مامور شویم چې د کافرو سره وجنګېږم خو تر دې پورې چې یشهدوا ان لا اله الا الله چې ګواهي وکړي چې د عبادت حقدار د الله علاوه نشته دی جهاد د توحید دپاره دی چې په خپله ته توحید نه پېژنې دغه جهاد څه معنی دغه جهاد دې نه قبلېږي متوجه شئ نو دا خطرناک عمل دی الله چې کله په صورت انبیا په صورت انعام کې د اتلس او انبیاو ذکر کوي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء تر آخره پورې بیا وایي ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون که بالفرض د انبیاو د الله سره شرک وکړو د دوی عمل څه شی دی برباد دی د قرآن غټ مقصد دا دی دا قرآن په مختلفو الفاظو سره کړی دی په مختلفو تعبیراتو سره کړی دی په مختلفو اسلوبونو سره کړی دی کله مثال راوړی دی د قباحت د شرک لکه مثلا یو دو مثالونه مو ذکر کړو الله وایي چې مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا د هغه کسانو مثال چې د الله نه علاوه بل څوک شریکان نیسي داسې دی کمثل العنکبوت لکه یو غڼه پېژنئ اتخذت بیتا چې هغه یو کور جوړ کړي د غڼې کور خو ټولو لیدلی دی که چېرته په کوم کوټه کې نو الله وایي وان اوهن البیوت بیت العنکبوت هغه کمزوری کور هغه د عنکبوت هغه د غڼې هغه جاله چې موږ ورته وایو هغه کور دی لو کانو یعلمون کو دې پوه دی معنا ده چې د کافر متوجه شي چې د کافر تعلق د شي پورې دی لکه د غڼې جاله ټینګېږي نه الله د شرک قباحت بیانوي کله په دقه شکل باندې بیانوي د مثال په شکل چې شرک دومره قبیح دی لکه د غڼې جاله پورې چې ته ونخلي نو د غڼې جالې نه څه فایده کوي نه پرې څوک اوسېدی شي نه د ویخرۍ دفع کوي نه د ګرمۍ دفع کوي او نه د غڼې په فایده ځي چې باد رات راوالوته نو غڼه سره د جالې دي کله الله فرمایي چې د مشرک مثال داسې دی لکه د اسمان نه چې راپورېږي ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق چا چې د الله سره شرک وکړو د دې وایي داسې مثال دی لکه یو چت ځای نه راپورېوځي او مرغان د ده غوښې وشړئ تسو نسي او د ده دا جوسه و بدن دا وخوري د دې مشرک دقسې مثال د مشرک دغه معلوم نه دی معبودي معلوم نه دی چې د هغه زړه تعلق د یو رب سره نه کله په یو بابا پسې رواني کله په بل بابا پسې رواني الله وایي د دې مثال دی د بره ځای نه چې راولېږي او مرغان یې وشړي او تهوي به الريح في مكان سحيق یا طوفان روانوځي باد روانوځي او یو چت لرې کندې ته ورته مشرک مثال دغه دی دا لرې کندې ته طوفان ورته ولی دا د بره ځای نه راغورځېدلی او مرغان ځان تسو نس کوي دا د قرآن
غټ مقصد دی چې د شرک قباحت خلکو ته بیانوي. دا مقصد قرآن په مختلفو الفاظو ذکر کړی دی، خو موږ په دې باندې اکتفا کوو. نو یو د قرآن کریم لوی مقصد څه شی دی؟ توحید، د الله یووالی او د شرک رد. دویم غټ چې قرآن کریم کې موږ ګورو، زر علماء تعبیر په تذکیر سره کړی دی، زرو په اخبار سره کړی دی چې الله تعالی په دې کې خبر ورکړی دی. خو د دې نه مخکې تاسو ته دا خبره کول غواړم چې ځینې علما دې وجې وایي چې وایي قرآن ټول په توحید کې دی. وایي ولې؟ ځکه قرآن کې بیا الله په توحید امر کړی یا بیا او د شرک نه منع کړي. نو دا شرک نه منع دا هم د توحید دپاره دی، او یا به الله په یو کوم حکم باندې عمل کړی امر کړی، او یا به الله تعالی د کوم شي نه منع کړي. نو دا امر او نهي دا د توحید حقوق دي چې تا توحید ومنه، ولې دا دې ومنله چې عبادت حقدار الله دی، نو حکم به د چا مني؟ د الله. هغه چې څه نه منع کړی هغې نه به ځان ساتي. نو چې کوم څومره احکام دي الله په قرآن کې بیان کړي دي دا د توحید حقوق دي. شرک دی او بد کارونه دي دا د توحید شی دي، هغه شی چې د هغې ضد دی. او الله د مؤمنانو حق بیان کړی دی، د مؤمنانو صفتونه بیان کړي دي، د کافرانو صفتونه بیان کړي دي، د منافقینو صفتونه بیان کړي دي، او د هغوی جزا بیان کړې ده، د مؤمن او موحد جزا بیان کړې ده. نو دا د توحید جزا څه شی دی؟ چې جنت ته داخلېدل. د کفر سزا څه شی دی؟ جهنم ته. نو قرآن وایي ټول په توحید کې یا د قرآن په خپله توحید باندې امر کوي، یا ترې منع کوي، یا الله په یو څه حکم کوي، یا د یو څه انسان منع کوي، او یا د هغه چا دپاره وعده ذکر کوي، هغه چا ته زیری ورکوي چې توحید مني، او یا هغه څوک د هغې چا د عذاب نه خپل ویروي چې هغه توحید نه مني. نو قرآن وایي ټول په توحید کې. دویم مقصد اخبار، الله تعالی خبر ورکړی دی په دې کې. دا خبر مختلف قسمونه دي، یعنې په دې کې د انبیاو قصې ذکر دي، لکه ما تاسو ته وویل د انبیا علیهم الصلاة والسلام واقعات او قصې او د هغوی د هدف مقصد الله ذکر کړی دی چې دې انبیاو خپل امت ته څه شی ښودلي دي، او امت ته دې خلاف چې وکړو څه یې وویله، شبهات یې څه و، قرآن تفصیلي دا بیان کړي دي. نوح علیه الصلاة والسلام ته یې څه ویله، هود علیه الصلاة والسلام، صالح علیه الصلاة والسلام، شعیب علیه الصلاة والسلام، او داسې نورو پیغمبرانو ته یې څه ویله، څه شبهې وې د کافرو، څه اعتراضات یې کول، دا قرآن بیان کړي دي په تفصیلي توګه. لکه غټ اعتراض به د مشرکینو دا مو چې دا خو یو انسان بشر دی، ای په یو بشر باندې وحی راځي، ملایکه ولې راځي؟ الله دې جواب وکړو که ملایکه مې رالېږلې، ملایکه تا سره خبرې ته سره خبرې نه شي کولی. مجبور وی چې ما الله وایي چې ملایکه مې رالېږلې وی نو ما به ملایکه ګرځولې وی، انسان مې رالېږلی وی هغه به بېته ملایکه مې رالېږلې وی نو هغه به د بشر په شکل وی، ځکه چې ملایکه سره تاسو مخاطبه نه شئ. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا، که موږ دا ملایکه ګرځولی وی نو موږ به دا سړی ګرځولی. وللبسنا علیهم ما یلبسون، الله وایي چې دوی په څه شی کوم خلط راغی په دې باندې نو هغه به بیا د دې د خلط سبب ګرځېدلی، بیا به نه پوهېدل چې دا ملایکه ده او که دا انسان. نو ما ځکه ملایکه نه ده رالېږلي، بلکې الله وایي چې ما ستاسو د جنس نه مې بشر رالېږلی دی. خو دا تعجب خبره نه ده. الله اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم، ای دا خلکو ته وایي د تعجب خبره ده چې ما په دې کې یو سړی د دوی د جنس نه راولېږ او د الله د عذاب نه یېرېږي. دا د تعجب خبره نه ده. دارنګ د مشرکینو غټ اعتراض به کله دا و چې تا سره دا کوم کمزوري خلک دي او دا فقیران او ملنګان در سره دي. د نوح علیه السلام ته محمد ویله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویله چې موږ د مرتبې خاوندان او غټ مرتبه لرو مونږ، نو موږ چې کوم دی د تا سره نشو کېناستی چې کله دا فقیران او ملنګان در سره ناست. نو الله تعالی د هغې جواب کړی دی چې ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي، هغه کسان مه شړه چې هغوی سبا و بېګا الله رابلي او یریدون وجهه، د الله رضا غواړي، د الله مخ لیدل غواړي. ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیهم من شیء، په تا باندې د هغوی حساب نشته او د دوی حساب په تا نه. الله وایي ته دا مه شړه. همدارنګه نوح علیه السلام ته به رانؤمن لک واتبعک الارذلون، موږ په تا ایمان راوړو، ستا خبره چې منې ټول کمزوري کوي. سوره انعام کې وایي چې د دې اعتراض دا دی، خو الله د هغې جواب کوي چې دوی دا وایي هؤلاء من الله علینا علیهم من بیننا، ای دې کسانو باندې الله احسان په موږ کې کړی دی. الله ته جواب وایي الیس الله باعلم بالشاکرین، ای الله نه پوهېږي ښه هغه چا باندې چې د الله د نعمتونو شکر ادا کوي، توحید مني. الله وایي زه یې ښه پېژنم.
همدغه فقیر او مسکین د تانه بهتر کله ورته ساحر ویلی پیغمبر ته کله جادوګر ویلی دی کله ورته کاهن ویلی دی کله ورته شاعر ویلی دی قرآن د دې ټولو رد کړی چې وما هو بقول شاعر ولا بقول کاهن دا د شاعر وینا نه ده قلیلا ما تؤمنون ډېر لږ په تاسو کې ایمان راوړي ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون دا د کاهن او کوډر خبره نه ده تاسو کې لږ پند همدارنګ په تفصیلي توګه باندې د قومونو جګړه د انبیاو سره الله بیان کړې همدارنګ ځینې قصې د نورو خلکو ذکر کړي دي چې هغه صالح خلکو یا ځینې خلک ځینې قصې د بدو خلکو ذکر کړي دي لکه د مثال په توګه قرآن په سوره کهف کې د هغه کسانو قصه ذکر کوي چې یو پکې باغونه لرل اصحاب الجنتین او د باغونو خاوند چا بل ته وایي چې ستا نه زما باغ دغه دی زه ته تا نه ډېر ښه یم انا اکثر منک مالا وعز نفرا زه د تا نه په مال کې هم زیات یم په نفر کې هم زیات یم قوت هم ډېر لرم د افرادو د هغې هغه قصې بیان کړې ده چې هغه کله غرور او مغرور او مستي وکړه په خپل باغ باندې مغرور شو په خپل مال اولاد باندې مغرور شو دا الله وایي چې آخره کې دا عاقبت شو چې ما پې عذاب نازل شو او باغ یې ټول ختم شو دا هغه خلکو قصې هم بیان کړې ده چې هغوی باغ لره خو د بخل د وجې نه یې ویل چې پټ پټ لاړ شئ چې کله موږ دا باغ کې میوه کوو چې فقیران او مسکینان خبر نه شي په سورې قلم کې دا واقعه ده وایي چې پټ پټ لاړ شئ چې خبر نه شي نو الله وایي چې ما فطاف علیها طائف من ربک وهم نائمون د الله عذاب پرې راغی او ګردباد پرې راغی او دوی وده فاصبحت کالصریم نو بیا چې کوم دی هغه باد ټول ختم میده میده شوی نو فتنادوا مصبحین نو بیا چې سهار شي وویل چې راځئ چې لاړ شو خپل فصل ته لاړ شو چې ځي فصل ختم الله دا واقعات ذکر کوي د څه لپاره د امت لپاره تذکیر کوي چې غرور په مال او دولت باندې مه کوه او په بخیل کېږه مه په مال باندې بخیل کېږه مه د یتیم او د مسکین حق ادا کوه دا یو قصه ذکر کوي د قارون قصه چې یو وخت غټ مالدار و قرآن ذکر کړې ده چې د دې خزانې دومره وي چې لتنوء بالعصبة چې هغه به غټه مضبوطه ډله اولي القوه چې مضبوطه ډله هغې به د دې هغه کنجین او کیلې په اوږو باندې بارولي او په ملا به پشا کړې به وي نو هغه به په کاږه کاږه روان و الله وایي دی صرف د خزانو چې وي کیلې نه وي قرآن د هغې قصه بیانوي چې قارون ته ما داسې مال ورکړی و وآتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوه خو قوم چې ورته ویل لا تفرح مستی مه کوه الله لا يحب الفرحین تا له چې الله څه درکړی دی وابتغ فيما آتاک الله الدار الاخره د کور د آخرت پکې ولټوه او ولا تنس نصیبک من الدنیا دنیا کې خپله برخه مه هیروه لیکن آخرت هم ولټوه نو هغې څه وکړو هغه مستی وکړه دا زما کمال دی نو الله دا قصه د قارون قصه کړې ده د دې لپاره چې مالداره په مالدارۍ باندې مه تېروځه مه مغروره کېږه هغه ویله انما اوتیته على علم عندي دا زما کمال و ما ته راکړی شو یا دا چې ما پوهې لرله او مهارت مې در په تجارت کې په کسب کې نه ځکه ما دا کړی دی تا به نه وې چې دا زما کمال دی نو الله وایي فخسفنا به وبداره الارض ځمکه کې مې دا ډوب که او سره د جیداده نو هغه کسانو چې ارزو کوله پرون چې کاشکې موږ ته داسې مال راکړی شوی وی نو هغوی وایي چې وایي کانه لا یفلح الکافرون تعجب خبره کافران دا چې کوم دی نه کامیابېږي او وی کانه چې هغه کسان چې هغوی ته علم ورکړی شوی نو هغوی به دا ویله چې وی کان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر الله چاته چې وغواړي رزق پراخه کوي او چاته چې وغواړي تنګوي دا د الله حکمت نو قرآن دا قصه بیان کړې ده د شیطان قصې بیان کړې ده په تفصیلي شکل باندې چې شیطان ولې آدم علیه السلام ته چې کله په دې ماموره شي سجده وکړي شیطان سجده ونه کړه ولې تکبر یې وکړ بیا شیطان کومه خبره کړې ده چې زه به انسانان ګمراه کوم نو قرآن دا تفصیلي ذکر کړې ده قرآن تفصیلي دا قصه ذکر کړې ده چې ابلیس او لعین دا عهد کړی دی او الله ته دا ویله چې زه به ستا بندگان ګمراه کوم او لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم مخکې او مخې طرف او چپ طرف او د هر طرف ښي طرف دی نه مو ته راځم خو زه به دوی به یې ګمراه کوم ولا تجد اکثرهم شاکرین ته به اکثر په دوی کې شکرګزار پیدا نه کړي داسې ډېرې قصې
د نور خلق الله ذکر کړي. ذوالقرنین قصه ده په سورۃ کهف کې ذکر ده چې ټول دنیا په اکثر ځایونو باندې دنیا طواف او وګرځېده په دنیا کې مختلف قومونه ولیدل باندې جوړ کړ د یاجوج ماجوج قصه ذکر کړي. قرآن دا ټول دې ته وایي اخبار، یعنی اخبار الله خبر ورکړی دی هم د انبیاو هم د مخکني امتونو او هم د مخکني پیغمبرانو. د موسی علیه السلام قصه الله تعالی په سوره قصص کې او په سوره النمل کې په تفصیلي توګه ذکر کړی چې موسی علیه السلام د فرعون په کور کې ورزل شو او بیا قبطي دغه د راسه مړ شو، مدین ته سفر وکړو، د مدین نه بیرته راځي او فرعون جابر ته دعوت توحید طرف ته ورکوي، لیکن هغه چې کله توحید نه مني حامان یې نه مني الله یې تباه کوي. د فرعون قصه د موسی علیه السلام قصه په مختلفو مرحلو باندې الله په تفصیلي توګه ذکر کړې ده. یوسف علیه السلام قصه الله تعالی په سوره یوسف کې په تفصیلي توګه ذکر کړې ده چې یوسف علیه السلام څنګه ماشوم حسد او کینې د ورونو حسد او کینې راواخیستل، د هغې دپاره تدبیر جوړ کړو، کوی ته ورته و، څنګه الله د کوی نه خلاص کړو او بیا څنګه هغه خرج شو او بیا څنګه هغه په زندان کې پروت و، د هغه دعوت په زندان کې څه شی و توحید و، بیا د زندان نه څنګه راووته، اول حالت په څنګه تیرو او وروسته حالت په څه و چې هغه د ملک خزانې واکدار شو. نه الله په آخر کې وایي دا وایي چې والله غالب على امره ولكن اکثر الناس لا يعلمون. کله چې دا قصه ټوله ذکر کوي وایي الله غالب دی په خپل کار باندې، خو ډېر خلک نه پوهېږي. دا چې ورونه یې تدبیر ورته جوړ کړ، پلان یې جوړ کړ چې دا به مونږ د پلار د مخې نه لرې کړو ځکه چې پلار ته ډېر ګران دی، کوی ته یې ورته و، خرڅ یې کړ، دا دومره تکلیفونه پرې تېر شو، لیکن چې الله هغه ته عزت ورکړی و هغه ورونه ورته رالل او خوار او ذلیل او خپل عمل باندې ندامت او پښیمانتیا کوي او هغه خوب یې رښتیا شو چې هغه خوب لیدلی و چې زه لمر او سپوږمۍ او 11 ستوري یم چې ماته سجده کوي. قرآن دا قصه بیان کړې ده. د دې وجې نه ورونو دا خبره باید وپېژنو چې د قرآن غټ مقصد چې کله خبر ذکر کوي یا قصې ذکر کوي دا داسې قصې نه دي چې هسې افسانې دي لکه موږ په تاریخي قصې افسانې کوو. قرآن هغه افسانې نه دي ذکر کړي. قرآن مقصد دا دی الله وایي چې ما په دې کې احسن القصص کله چې سورة یوسف علیه السلام قصه الله ذکر کوي نو بیا وایي چې احسن القصص بهترین قصې زه بیانوم. نو د دې وجې نه په قصه کې الله تعالی چې کله ذکر کوي هغه مقصدي ټکي ذکر کوي، مقصدي خبرې ذکر کوي، هغه شی چې فایده پکې نه هغه ذکر کوي. نو یوسف علیه السلام قصه الله تفصیلي بیانوي، امت ته درس ورکوي چې زه چې وغواړم زه غالب، هر څومره که خلک پلانونه دسیسې جوړې کړي لیکن هغه نه چلېږي. الله تعالی ډېرې واقعات داسې بیان کړي چې مړی راژوندي کړی د دې لپاره چې خلکو ته دا وښیي چې قیامت حق دی. نو ورونو د قرآن غټ مقصد دا دی چې د مختلف قومونو د مختلف انبیاو قصې د ابراهیم علیه السلام قصه الله په تفصیلي ذکر کړې ده چې د پلار سره مناظره کړې ده، د خپل قوم سره مناظره کړله. د نوح علیه السلام قصه الله تفصیلي ذکر کړه چې دوی د بتانو عبادت کوو. شرک چې اول په امت کې شروع شوی دی هغې سبب څه شی دی؟ نیکان خلک. اول خلک نیکان خلکو داود او سوا او یغوث او یعوق او نصر، دوی چې کوم د نیکان خلکو چې کله هغه وفات شو شیطان ورته راغی. په دې پورې پوه شئ شرک اساسه په همدې دی د نیکانو خلکو ذریعه شیطان ګرځولې ده. شیطان ورته راغی چې دا نیکان خلکو او تاسو دې شکلونه جوړ کړئ هغه به ته یادېږي نو تاسو هم د الله عبادت کوئ. اول هغوی دغه عبادت شروع کړی چې وخت تېرېده نورو ته راغله وایي چې دا د دې عبادت یې کوو تاسو ته سجدې کېدې. د بتانو عبادت د باطل معبودانو عبادت دغه شروع شو. نوح علیه السلام 9.5 کاله تبلیغ د توحید کوي، د هغه قصه تفصیلي ذکر ده. د ابراهیم علیه السلام قصه تفصیلي ذکر ده. دا ټول د قرآن هغه غټ مقصد دی. بل دا چې په اخبار کې دام ده چې الله د دې وعده ورکړې ده مؤمنانو ته چې جنت دی. ما چې کوم آیات وروسته الله په هغې کې وایي چې الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، الله هغه ذات دی چې په خپل بنده کتاب نازل کړ ولم يجعل له عوجا، او الله دغه کتاب کې کوږوالی نه دی ګرځولی، قیما چې هغه مستقیم او سم کتاب دی، لینذر بأسا شدیدا من لدنه. د دې لپاره قرآن دوه هدف دلته ذکر کوي چې خلک د هغه سخت عذاب نه الله د خپل عذاب نه خلک ویري. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ومؤمنان تزير ورقيا کسان راوړی دی او نیک عمل یې کړی دی چې ان له مجرى الحسنات د هغوی دپاره ښه اجر دی چې هغه جنت دی ماکثین فیه ابدا چې هغوی به په دې کې همیشه پراته وي. دا د قرآن غټ مقصد دی. دا هغه اخبار کې داخل دی، په خبر کې داخل دی.
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الله په دې سره کسان ویری چې هغوی به ویل چې الله نازولی او زوی نیولی دی. مشرکین به ویل زوی دی، چا به ویل چې ملایکې د الله لورګانې دي، چا به ویل چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی، چا به ویل عیسی علیه السلام د الله زوی دی. الله وایي چې ما قرآن د دې لپاره نازل کړی دی چې دغسې خلک چې دغه عقیده ساتي هغه د خپل عذاب نه ویروم. هغه څوک چې ایمان لري او نیک عمل کوي هغې ته ځیره دا په اخبار کې دا د قرآن هغه غټ مقصد دی. بل آیت چې ما لوستلی و الله هغې کې وایي تبارک الذي نزل الفرقان على عبده. لوی اوچت هغه ذات چې قرآن یې نازل کړی دی، فرقان دی په خپل بنده باندې لیکون للعالمین نذیرا چې مخلوقاتو ته قرآن ویرونکی وګرځي. الذي له ملک السماوات والارض. هغه ذات چې بادشاهي د اسمانو د ځمکې هغه په لاس کې ده. ولم يتخذ ولدا او هغه نازولی نه دی نیولی، زوی څوک نه دی ګرځولی په بندګانو کې. ولم يكن له شریک في الملک. په بادشاهي کې سره څوک شریک نشته. وخلق كل شيء. هر شی پیدا کړی دی. فقدره تقدیرا. او د هغې اندازې لګولې. نو دا د قرآن غټ مقصد دی. نو بل غټ مقصد د قرآن چې دی هغه احکام دي. قرآن په دې کې احکام بیان کړي. څه شی دي؟ احکام. نو دا احکام چې دي یعنې د قرآن غټ مقصد حکمونه دي. ما تاسو ویل چې هغه د توحید حقوق دي. نو د توحید حقوق چې الله بیان کړي دي دا هغه احکام. نو دغه احکام مختلف دي. د انسان د فرد د اصلاح لپاره الله مختلف احکام نازل کړي دي. اول پکې توحید دی. بیا وایي چې مونځ دی، روژه ده، زکات مالی عبادت دی، حج دی، صدقه ده، احسان دی. لکه دا یو جامع آیت دی چې الله وایي واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. عبادت د الله وکړئ، د الله سره شرک مه ګرځوئ. مور پلار سره احسان وکړئ. دا د فرد اصلاح ده. وبالوالدین احسانا. په ټولنه کې ته چا سره اول چې ماشوم پیدا شي په کور کې څوک یې مور پلار یې. وبالوالدین احسانا. بیا وایي وذي القربى خپلوالۍ سره د خپلوان سره احسان وکړه. بې وزله والیتامه یتیم سره احسان وکړه. والمساکین د مسکین سره احسان وکړه. وابن السبیل د مسافر سره. والجار ذي القربى نږدې ګاونډي خپلوان ګاونډي سره. والجار الجنوبي هغه چې تا نه پردی دی هغه ګاونډي سره. والصاحب بالجنب د ډډې ملګری چې هغه بیبي او کډه ده یا ملګری د سفر دی. وابن السبیل مسافر یا میلمه. دا ټول قرآن ذکر کړي. جامع آیت دی دا. یعنی احسان د مور پلار سره، د خپلوان سره، د یتیم سره، د مسکین سره، د مسافر سره، د میلمه سره. او ما ملکت ایمانکم. او د خپل غلام سره همدارنګه د خپل چې غلام مکلف چې هغې سره احسان وکړي. نو که یو سړي سره سړی څوک مزدوري کوي باید د هغې سره احسان په طریقه ولا وکړي چې هغه مسلمان دی، آزاد دی، اصیل دی. د انسان د فرد اصلاح تعامل ښودلی دی چې څنګه تعامل وکړي. وقولوا للناس حسنا. خلکو ته ښه خبره کوئ. صدق وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. الله نه ویرېږئ، صادقان شئ، د رښتین ویونکو سره ملګري شئ. په وینا کې ته ویل قولوا قولا سدیدا. ښه وینا کوئ. واذا قلتم فاعدلوا. چې وینا هم کوله عدل کوئ. امیر ته ویلي واذا حکمتم بین الناس. او عام خلکو هم پکې شامل دي چې کله هم د خلکو په مابین کې فیصله کوله ان تحکموا بالعدل. د سیاست په باره کې وایي چې تاسو د امیرانو خبره، د علماو خبره، د هغې طاعت کوئ. واولی الامر منکم. نو قرآن دا ټول هغه چې د فرد د اصلاح دپاره وي، هغه چې د ټولنې د اصلاح دپاره وي، هغه چې د سیاست سره تعلق لري، هغه چې د ملک سره تعلق لري، هغه چې په معاملاتو کې د فیصلو سره تعلق لري. قرآن دا ټول تفصیلي توګه باندې ذکر کړي چې د دې نه علما د دې مقصد د ځینې علما لکه ابن جریر طبري رحمه الله په دیانات سره کړی دی. هغه شی هغه عمل چې سړی پې الله ته نږدې کېږي. او ځینو ته دې تعبیر په احکامو سره کړی دی. یعنې احکام الله مختلف احکام را لېږلي د کورنۍ، د ټولنې، د ښځې او د خاوند په مابین کې د هغې د اصلاح او د هغې د معاشرت او د زندګۍ لپاره احکام را لېږلي دي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. د زنانه حق همداسې دی لکه څنګه چې د نارینه په باندې حق دی. هو للرجال عليهن درجه. د نارینهو په درجه او منزله ده. کله چې اختلاف پېښېږي قرآن د هغې تفصیلي بیان کړی دی. د ښځو د احکامو تفصیلي بیان کړی دی. د یتیمانانو د حکمونو مسله چې څوک یتیم مال خوري حرام ظلم کوي. مال باره کې ویلي چې څوک سود خوري ظلم کوي. دا ویلي یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. مالونه په ناروا مه خورئ. سود نه منع کړې ده. قرآن هر ټول جانب که مالی دی، که فردي دی، که اجتماعي دی، که د ټولنې اصلاح ده، که د کورنۍ اصلاح ده، د ښځې او د خاوند اصلاح ده، ټول کې قرآن احکام دي. نو د قرآن غټ مقصد دا دی چې الله پکې احکام بیان کړي دي د دې لپاره چې انسان کله دا احکام ومني د انسان نیکبخته شو او د نیکبخته عاقبت به څه دی؟ جنت دی. نو ما چې ویلو مخکې آیات لوستی و چې الله وایي چې ما قرآن دې لپاره نازل کړی
چې مؤمن ته نیک عمل ته په زیری ورکم او هغه چاته چې قرآن نه مني توحید نه مني هغه د الله عذاب نه ویرو. نورونه په توحید کې او په عقیده کې بیا په الله باندې ایمان، په ملایکو ایمان، په کتابونو ایمان، په رسولانو ایمان، په ورځ د آخرت ایمان، د ورځ د آخرت حالات چې کله شروع کېږي، د قیامت علامات شروع کېږي، پل صراط ذکر، میزان ذکر، چې اعمال به تلېږي، حشر چې میدان ورځ څنګه راپورته کېږي، عملنامه په ښي لاس ورکول کېږي، په چپ لاس به ورکول کېږي، دا ټول الله تفصیلي بیان کړي دي. نو قرآن خزانه ده، دریاب دی، باید د دې د الله د کلام د الله د خبرونو ځان خبر کړو، د دې په مقصد باندې ځان پوه کړو او د هغه عظمت موږ په زړونو کې راوړو او لږ شانتې دې ته وخت ورکړو چې عالم قرآن وایي. په دې هفته کې راځئ د قرآن درس اورئ چې د دې الله د کلام د الله د خبرونو موږ خبر شو، تر څو چې هغه چې الله د کوم مقصد دپاره چې د انسان سعادت او نیکبختۍ مقصد ده خلاصه کېږي په دې کې چې قرآن د دې لپاره راغلی چې انسانان سعادتمند شي او هغه څوک چې کافر دي د هغوی دپاره شقا او بدبختي ده. نو دغه قرآن خلاصه ده. نو ځکه الله یقول هو للذین آمنوا هدى وشفاء، دا د مؤمنانو لپاره هدایت او شفا ده، مرضونو علاج کوي. والذي او هغه کسان چې کافران دي فی آذانهم وقرا، هغوی غوږونو کې کوڼوالی دی، وهو علیهم عما، قرآن د هغوی لپاره د ړندېدو سبب ګرځي. کافر یې نه مني، ړندېږي پرې، سبب د شقاوت له ګرځي. سره دې چې الله قرآن هدایت رالیږلی دی هغه ته فایده نه اخلي، په مؤمن ته فایده اخلي. د مؤمن دپاره رڼا ده. د وجې نه الله بل خو ځای کې وایي کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، دا قرآن ما تا ته راځي کړی دی دې لپاره چې خلک د تورتمون نه وباسي. جامع آیات دی. تورتم څه شی؟ کفر تورتم دی، شرک تورتم دی، جهل تورتم دی، دا ټول تورتمونه دي. بد جاهلیت رسمونه دا تورتم دی. الله وایي قرآن دې لپاره ما ذکر کړی چې د دې نه وباسي الی النور، رڼا ته، علم طرف ته، توحید طرف ته، سنت طرف ته، ښه اخلاقو ته. بد اخلاقي تورتم دی. دا قرآن جامع آیات دی چې ما دا قرآن الله پیغمبر ته وایي نازل کړی دی لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې خلک د تورتمونو نه د هر قسم تورتم چې وي د هغې نه وباسي رڼا طرف ته. نو ځکه قرآن رڼا ده، قرآن شفا ده، قرآن هدایت دی، قرآن د حق او باطل په مابین کې تفریقه راوستې ده. موږ ته پکار ده چې د الله د دې کتاب د الله د دې کلام نه ځان خبر کړو او زموږ په زړونو کې تاثیر وکړي، په دې باندې عمل وکړو تر څو چې سعادتمند شو او الله هم هغه جنت نصیب کړي. الله دې موږ هغه جنت نصیب کړي. الله دې موږ د الله تعالی په دې کلام باندې پوه کړي او د دې تدبر او لکه قرآن کې الله ځای په ځای ویلي چې دا قرآن ما دې لپاره ذکر چې فکر پکې وکړئ، معنا کې سوچ وکړئ، پند واخلئ. نو الله دې موږ د هغې نه وګرځوي چې هم پکې فکر وکړو، سوچ پکې وکړو، پند ترې واخلو او د قرآن په ایتونو عمل وکړو تر څو چې سعادتمند او نیکبخته وګرځو او الله راته جنت نصیب کړي او د اور نه راته نجات راکړي. چونکې موضوع ورونو ډېره اوږده وه او ستړي نه شئ انشاءالله. الله دې وکړي چې هغه څه ویلي چې هغه زموږ لپاره د فایدې سبب وګرځي هم په دنیا او په آخرت کې. وصلی الله تعالی وسلم على خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف